हर बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। हर बच्चा मेरा बुलंद आवाज से, हर बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। हाँ, औलाद बच्ची मदरसों ته ورکوم، بچونه حافظان عالمان قاریان جوړ کړو، ټول مليان کوي ما مال کرنل پکار دي، مال میجر پکار دي، مال ایس پی ڈی سی پکار دي، مال پر رینجر کې مسلمانان پکار دي، हाँ کلک صحیح عقیده والا पुलिस کې پکار دي، فوج کې پکار دي، مال ډاکټران پکار دي، انجینران پکار دي، مال پروفیسوران پکار دي، مال ججان وکیلان پکار دي. زه ټول مفتیان نه غواړم، ټول قاریان ټول مليان نه غواړم، ټول حافظان کوم، ټول قاریان کوم. زه سکولم غواړم، زه کالجم غواړم، زه یونیورسيټیم غواړم، ها زه کیډټ کالجم غواړم، زه میډیکل کالجم غواړم، ټول حافظان نه غواړم. خدا درته وایم مونږ ته په دې معاشره کې د ډاکټرانو ضرورت شته که نشته؟ خصوصا پښتنو کې د سر اډو پریز نشته. مونږ له ډاکټران پکار دی، وایي ډاکټران ډاکټران. مونږ پښتنو په جګړو کې پی ایچ ډي کړې ده، په کچرو کې ججان او وکیلان، لارې کوڅې ګاډي وړي دي مونږ له انجینران، په هوا کې چکرې به مونږ له پایلټان. خو دې هر څه سری مال مسجد کې په مصلی باندې امام چې د مولا مور د سم आवाज نه راځي، قدرتي مولیانو سره نه لګي. مال په جمعات کې په مصلی باندې امام روزه رااله تراو د پاره د قرآن حافظ تراو د پاره د قرآن حافظ سوره کاته تراو د پاره. زما دا ذوق نه د مناظر اسلام، هغه د مناظر اسلام کار دی. خو زه به تبلیغي انداز کې خبر وکم. ما ته یو کس وی تراوی اته رکعات دي، ما یې ټیک ده وای ته څومره کوې؟ ما زه 20 رکعات کوم. ما ته وی اته دي، ما ته 20 دي. ما سره 20 والا سره د اته والا د جنگ ضرورت نشته، د جنگ د جګړې. ما چې ته کومې اته یادې، ما سره ټیم ډیر دی، وخت ډیر دی، اوسګارم. مدرسې چوټي شو، درسونه چوټي شو، به دوره تفسیر خو هغه کېږي، خو د ورځې کېږي، د شپې څه نشته. ما زه 20 رکعاته تراویح کوم، اور زما په 20 رکعات تراویح کې اته شته. نو ستا هغه اتم زما په 20 کې راغلي، ما سره جګړه ولیکې؟ ما سره ستا د جګړې سویمه ده، ستا هغه 20 خو هغه اته خو ما وکړې که نه؟ ته چې کومې اته یادې، زمونږ په دې 20 کې هغه اته شته او که نشته؟ مړه دا ستا ډېر لوی ظلم دی چې ته دیوبندیانو سره ځان ګرې. दिल जलो से बड़ा है पलक से काम नहीं, दिल जलो से बड़ा है पलक से काम नहीं, जला के राख न कर दूं तो देवबंदी नाम नहीं. تا देवबंदियान सखकारी توجه. زما په 20 رکعاتو کې اته رکعات رااله او کنه کال ته پته ولګی چې اته او ما شل کړي، ما زما په 20 کې اته رااله، زما په 20 کې اته خو که الته پته ولګېده چې شل بیا تا اته کړي، بیا ورته ځان ټینګ که. زما تا سره د مناظرې کار نشته، نه ضرورت شته. خبرې دا غځې دي، پته به دلته ولګي. او تاسو ته م یو خبره کوم چې څوک اته رکعاته کوي هغه هم کوي، او چې څوک 20 رکعاته کوي هغه هم. زه د اتو والا ته م وایم او د 20 والا ته م وایم. چې څوک اته رکعاته کوي هغه هم کوي، چې څوک 20 رکعاته کوي هغه هم کوي. جواب راکړه چې څوک بالکل تراویح نه کوي، د هغې فکر چا وکړو؟ د هغې فکر چا وکړو؟ ته په نورو کې څوک هغه چې څوک 2 رکعاته تراویح نه کوي، تا د هغې فکر وکړو؟ د هغې فکر نه صرف د تبلیغیان پرېږده، بس دا ډېر دي. دا څه خبره ده؟ تراویح دپاره د قرآن حافظ، باطن اصلاح دپاره پیر او مرشد، ما ته قرآن وښیي، ما له شیخ القرآن پکار دی، ما ته حدیث وښیي، ما له شیخ الحدیث. ما پروګرام وکړ، داګې باباجي مې راوغوښته پروګرام نه، ما ولیکل پوسټر کې شیخ القرآن. څوک مې راوغوښته؟ داګې باباجي. یو کس هسې 14 ما ته دا شیخ القرآن پکې څه؟ ما وی شیخ په لغت کې بوډا ته وایي. څه ته وایي؟ نور شیخان پرېږده، څه ته وایي؟ ما وی بوډا ته وایي شیخ القرآن. راشه د ګرځېدو نه م ووته، ما د قرآن په درس او تدریس کې د ځان بوډا کو، نه شیخ القرآن. د حدیثو په درس او تدریس کې ځان بوډا کو، نه شیخ الحدیث. لغوي معنی وکړه شیخ الحدیث. او تا ټول عمر په دکان کې ځان بوډا کو، نو ته شیخ الدکان شوې. تا ټول عمر په پټي کې تېر کړې، ته په پټي کې سپین ګیرې شوې، ته شیخ الپټې شوې. شیخ الپټې او شیخ الدکان را پاسي، زما په شیخ القرآن او شیخ الحدیث باندې اعتراض کوي. وی داسې جواب دی راکړه چې زه دې ګډ وډ کړم. ما ته مې څه کړي، زه خو د شیخ الدکان کړم که نه. بهرحال
مدرسو تحفظ ضروری دی مونږ د ډاکټر انجینیر سری باطن اصلاح پر پیر مجاهد مال مجاهد پکار دی په سنت مطابق ژوند راشي رسم ختم شي رواج ختم شي بدعات ختم شي مال مبلغ پکار دی مبلغ او تبلیغی اور مدرسو بچیم ورکو اولاد بم ورکو ځان بم ورکو مال به ورکو او داسې مال به ورکو داسې مال چې وګورم د چا خبرو کوم حنظله واده ډومبې شپه تېره کړه هلته اواز راغی پیغمبر جهاد ته غزا ته لاړ توجه چې روان شو زنانه دي ځکه یو خبره دوی ته کوم چې روان شو خپله بیبي حنظله ته چې حنظله یو شپه هم تېره کړه لا یو بل ته هم سم کتلي نه دي لږ خو راوګوره که نه چې لږ خو زه تا خو وینم که نه لږ خو راوګوره که نه لږ خو راوګوره چې زه تا وینم ایله یو شپه هم تېره کړه اړو یو بل نه پوره خبر نه شو راوګوره چې زه درته لږ وګورم حنظله ورته وایي دا مخ اوس محمد رسول الله طرف ته دی دا مخ اوس بل طرف ته کېږي نه هغه بیبي ورته زه دا نه وایم چې ما ته داسې وګوره چې زه دې وپېژنم حنظله او ته چې لاړې او شهید شوې زه بل واده م نه کوم یو شپه مې تېره کړه زه به د حشرګاه ته د حشر میدان ته ستا د نکاح ستا ښځه راځم د قیامت په ورځ دا کمې ښځې دي چې دومره غیرت کوي د چا صحابه او صحابیاتو نه قرآن ډک دی ابو قدامه بیان وکړ خلکو ته مال جان اولاد پیش کړي خلکو چانده وکړه پیسې پیش کړي جان یې پیش کړ ابو قدامه چې ما بیان وکړ یو زنانه حجاب کې پرده کې بورکه کې راله څه کې راله حجاب ما ته وایي چې ابو قدامه تا د الله نوم واغسته ما سره قیمتي څه نه ما په رومال کې غوټه کړي دي رومال ما په رومال کې غوټه کړي دي مال ابا قدامه وی رومال کې څه غوټه کړي او پندو کې اردو کې وی ګټړي بني سي ہوئی مال راک ابا قدامه کور ته راغلم د ماخام ټیم ما درانه تنظیم وکړ ما دغه مقدس پاکیزه رومال غوټه کولو کړي ګورم چې په رومال کې د زنانه د سر د ویختونو جوړ شوی پړي پروت دي پاغي خوري خټي لګېدلي پاغي کې خط دي خط کې لیکي یا ابا قدامه اما کې کال زما ورور د الله په لار کې شهید شو دا بل کال زما کور ولم شهید شو ما سره خو نور سنو مال الله تعالی اوګد ویخته را کړي ما چې مړ شم خو ویخته به را سره قبر ته لاړ شي ماله به څه فایده راکړي ابا قدامه ما خپل ویښته کټ کړل ما د خپل ویښتونه پړي راخ کړ ما سبا میدان کارزار کې یو مجاهد ته د پړي ضرورت راشي پړي نه زما د ویښتونه جوړ شوي پړي په طور د رسۍ استعمال شي ابا قدامه چغې مې والې خدایا یو زنانه ذات ستا په دین دومره غیرت وکړ چې خپل حسن خپل ویښتې قربان کړل نن دنیا د شیمپونو تباهي کوي ویښتې قربان کړل ابا قدامه ټوله شپه په جړا کې تېره کړه سهار میدان کارزار ته لاړم یو مجاهد په اس باندې څوک سور دي مجاهدین په سپونو کې ودرېږي یو اس باندې الک سور دی ما ته اواز کوي یا عمي ابا قدامه توجه یا عمي ابا قدامه زما تر چاچا کاکاجي ابا قدامه زه راغلم چې راغی وړوکی الک پاس سور ما ته ابا قدامه مخکې کال مې ماما شهید شو دا بل کال مې د الله په لار کې پلار شهید شو بیگا میں بوڑھے مورم قربانی کړې وه ابا قدامه میں بھی قربان ہونے کے لیے ما بچی ته ډېر ورکوټي رسول الله کوم عمره جهاد کې شرکت نه منې کړي ما دغه د جذبې قدر وکړ ځان سره مې واغست کافرانو حمله وکړه موږ مقابله وکړه الله مسلمانان سپایان د اسلام فوجان مجاهدین فتح کامیابۍ سره هم کنار کړل مال غنیمت هم را جمع کړ شهدا را جمع کړ زخمیان د دې خیال راغی چې رب د هلک څه ګورم چې د زخمیانو په منځ کې پروت دي او ما ته اوازونه کوي یا عمي ابا قدامه او د اواز یې ورو ورو کېږي چې ان قریب د دم اخري وخت دی ابا قدامه چې ورغلم مخامخ زړه د پاسه د وینو انبار پروت دی پته راته ولګېده چې په مخامخ ګزار لګېدلی د مخامخ ګزار د بهادرۍ علامت وایي د مخامخ ګزار